د نیوز پریس چینل لیدونکو سلامونه، ستړي مشه. پام وکړئ د نن ورځې لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته. صالح وایي پاکستان لا هم د طالبانو هر اړخیز ملاتړ ته دوام ورکړی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ویلي چې له طالبانو د پاکستان هر اړخیزه ملاتړ پر خپل حال پاتې دی. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان په اړه د ناټو له عمومي منشي سره د ولسمشر غني ټلیفوني مکالمه له طالبانو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه د نظر د شریکولو لپاره غوره فرصت و. صالح ویلي چې پاکستان هم مهاله غواړي دوه کارونه مخته یوسي، او هغه دا چې دا هیواد هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي او هم د دې ډلې د ستراتیژیک ملاتړ په توګه هڅه کوي ځان نړۍ ته د سولې غوښتونکی وښيي. نوموړي دغه راز ویلي چې که چېرته طالبانو سره د پاکستان وسلوال ملاتړ نه وي نو دا ډله 6 میاشتې هم دوام نشي پیدا کولای. بلخوا قریشي وایي علاقه نه لرو چې افغان چارو کې لاسوانه وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي ویلي چې هیواد یې افغان چارو کې لاسوهنې سره هیڅ علاقه نه لري. د جیو نیوز د راپور له مخې قریشي زیاته کړې چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان تل پاتې سولې ته ورسیږي، خو له دې سره سره ځینې هیوادونه او ځانګړې کړۍ ورباندې د نه همکارۍ تور پورې کوي. قریشي ویلي چې پاکستان د افغاني لوریو په ګډون له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې په دغه هیواد کې د سولې د راتګ لپاره صادقانه هڅې وکړي. هغه یو ځل بیا په دوحه کې د په ټپه ولاړو بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه هم کړې ده او ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې سیمې له سولې او ثبات سره مرسته کوي. د سوداګرۍ وزیر وایي سیمه او نړۍ کې د افغان محصولاتو لپاره بازار موندنه کیږي. د سوداګرۍ وزیر ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه به د افغان محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. نیسر احمد غوریاني په بهار کې د دغه وزارت له آتشو سره په یوه ویډیو کانفرنس کې ویلي چې د نړۍ او سیمې په هیوادونو کې به د افغاني محصولاتو لپاره پر بازار موندنه جدي کار وکړي. غوریاني په دغه ناسته کې له سوداګریزو آتشو څخه غوښتنه کړې ده چې باید د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي ترڅو په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونه ده چې صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګریزې آتشې ګمارلې دي څو د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه او د پانګونې راجلبولو کې فعالیت وکړي. داودزای له پاکستان نه غواړي چې طالبان ورباند ته وهڅوي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان ورباند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داودزي نن شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غوښتنه به د راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته د سفر پر مهال له چارواکو سره هم شریکه کړي. ښاغلی داودزای د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د 3 ورځني سفر په موخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولې، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. چارواکي وایي بلوچستان کې 15 پاکستاني مالیشه سرتیري وژل شوي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني مالیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام ویل چې یوه مالیشه په مرکز کوټه کې د 14 پر مهال وژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د مالیشه 4 سرتیري وژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه پیل کړي دي. په 1999 مالي کال کې د بدخشان مستوفیت مالیاتي عواید د مالیې وزارت د ورکړل شوي پروګرام په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د بدخشان مستوفي محمد مقصود د اسپیان نن شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د بدخشان مستوفیت ته په 1999 مالي کال کې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو د راټولولو له پلوه څه د پاسه 233 میلیونه افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې دغه اداره بریالۍ شوه 243 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي.
چې د مالیې وزارت د ورکړل شوي هدف په نسبت 6.6% زیاتوالی ښیي. د بدخشان مستوفي وایي د بدخشان په کچه عایداتي سرچینې ډېرې محدودې دي، خو د قانونو له پلوه چې دغه ولایت د سرو زرو، لاجوردو، بیروجو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون تر ځمکې لاندې زیاتې زیرمې لري. د په خبره د قانونو په برخه کې هیڅ راز قرارداد نه دی شوی چې موږ وکولای شو د هیواد د نافذه قوانینو له مخې ورڅخه عملیه واخلو. جو بایډن وایي له ډیپلوماتیکو لارو د افغان جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې په افغانستان کې د روانې 100 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د غیر ډیپلوماتیکي پروسې کلک ملاتړ کوي چې د عمل پیل شوې ده. نوموړي د میونخ امنیتي کنفرانس ته وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د افغانستان قضیې په اړه له اروپایي هیوادونو سره سلا مشوره کوي. بایډن وویل امریکا د ناټو تړون 5مې مادې ته ژمنه ده او دا ماده وایي چې د ناټو پر یوه غړي هیواد برید به پر ټولو غړو هیوادونو برید بلل کیږي. ولسمشر بایډن د اروپایي هیوادونو مشرانو ته خپله وینا کې زیاته کړه امریکا ژمنه ده چې په افغانستان کې د مخکې تلو په اړه به له اروپایي هیوادونو سره له نږدې سلا مشوره کوي. بلخوا امریکا یو ځل بیا د دوحې هوکړې پر بیا کتنه ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي د ښې پرېکړې لپاره د امریکا حکومت اړ دی چې د ټرامپ او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه وارزوي. انتوني بلینکن ویلي امریکا ته باید روښانه شي چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل کړی که نه او دا ډله امریکا د خپلو ژمنو له عملي کولو څخه څومره ډډمنولی شي. د په خبره د هوکړې تر ارزولو وروسته امریکا د افغانستان په اړه خپله پرېکړه کوي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي ویلي چې د هیواد د لویو لارو 115 او دغه راز د کابل دروازو 50 تنه منصوبین یې د غیر قانوني اخذیو په تور له دندې لرې کړي دي. کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته تر هغه ورکوي چې له تېرو څو ورځو را په دې خوا د لویو لارو بارونکي موټر چلوونکو د پولیسو له لوري د غیر قانوني اخذیو په غبرګون کې اعتراض او کاربندیز کړی دی. درنو لیدونکو تاسو له نیوز پریس څخه لنډو خبرونو ته غوږ یاست او دا وروستی لنډ خبر. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د تیر کال په پرتله روان کال د کابل ښار د هوا ککړتیا یوازې 2% راکمه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې له دې سره چې دغه ادارې د هوا د ککړتیا د راکمولو لپاره بېدریغه هڅې کړې خو ښکاري چې اغیزې کم وه. د دغې ادارې ویاند قاسم رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله روان کال د کابل ښار د هوا ککړتیا یوازې 2% راکمه شوې ده. هغه زیاتوي روان کال د تیر کال د ورته وخت په تناسب د کابل په هوا کې کم یعنې په سلو کې 2% ښکوالی راغلی. دا په داسې حال کې دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې را سبز ټولنیز بنسټ په همکارۍ د شنبې په ورځ په کابل کې له ککړې هوا سره د مبارزې په نوم یوه غونډه وشوه. درنو لیدونکو دا و د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو اورېدل. تر بیا ښې چارې علامه مل.